راولو، کنجر تهذیب به څرنګه راولو، ګستاخي صحابه به څرنګه پروموټ کوو، ګستاخي رسول څرنګه پروموټ کوو، قادیانیانو ته به څرنګه تحفظ ورکوو چې ټول عالم کفر ستا د بجل قرآن د اخیستلو په وخت کې مصروف عمل و. هغې زمانه کې الله رب العالمین ستا بچي ته قرآن نصیب کو، ته روژې ونیسه نفلي، ته صدقات ورکړه، ته د الله رب العالمین شکر ادا کړه. دا ټول اهل علاقه د شکر ادا کړي. د قرآن کریم د دې ماشومانو بچو په تلاوت باندې الله رب العالمین وباګانې، آفتونه، مصیبتونه، جنات، جادو، سحر، هر قسم پلیت روحانی عملیات الله رب العالمین په کوم کور کې چې تلاوت کیږي الله د هغې کور کې حفاظت نصیب کوي. په کومه محله کې چې د قرآن مدرسه وي هغې محلې ته الله رب العالمین د اجتماعي وباګانو نه نجات نصیب کوي. هغې محلې ته الله رب العالمین د فتنو د مصائبو نه نجات نصیب کوي. ما تاسو ته وړاندې د سورې جن آیتونه ووي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه بهر خپلو ملګرو سره عکاظ طرف ته روان دی. نخلي مقام ته چې کله راځي د سحر د مانځه وخت راځي، سحر مانځه باندې چې کله ودرېږي د قرآن کریم د آیتونو تلاوت شروع کوي. هغه شر والا جنات، هغه فساد والا جنات، هغه پریان کوم چې په مخلوق خدا باندې ظلم کوي او زیاتې کوي هغه حیرانېږي چې دا داسې بصري د اور راویستل شو، دا شهود د کوم ځای نه راغلل، دا شهاب د کوم ځای نه راغی، دا د اور په ګزارونو باندې مونږه څوک ولي، دا فایرنګ په مونږ باندې د کومې مورچې نه شروع دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وی په دغه وخت کې د یمن د نصیبینو جنات راغلي او د هغې یو ټولګې په دغه ځای کې موجود و. هغې تفتیش شروع کو، ډېر چاپېره هغوی پټرولینګ شروع کو، هغې ډېر چاپېره ګشت شروع کو. وګورئ دا کوم کلمات ادا کېږي چې د هغې د وجې نه مونږ ته تکلیف او نقصان میلاویږي او مونږ د اور په لمبو باندې ډېر چاپېره چې ګرځېدل راغلل. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عکاظ نه مخکې د نخلي په مقام باندې د سحر د مانځه په دوران کې د قرآن کریم آیتونه تلاوت کوي. هغې ووې دا د دې قرآن د آیتونو برکت دی، دا د دې قرآن د آیتونو نتیجه ده چې الله رب العالمین مونږه د شر نه بچ کړي. بیا لاړل د قرآن آیتونه په تسلۍ سره واورېدل، اطمینان سره یې واورېدل او بیا لاړل هغې خپل محفل ته هغې ته وایي انا سمعنا قرآنا عجبا. الله رب العالمین آیاتونه نازل کړل. قل اوحي الی انه استمع نفر من الجن. زما محبوبه ووایه د خپل امت ته ما ته وحي شوې ده چې څه جناتو په توجه سره د قرآن کریم آیاتونه واورېدل نو د هغې په خوله باندې بې اختیاره دا الفاظ راغلل انا سمعنا قرآنا عجبا. نن خو مونږ ناشنا غوندې تلاوت واورېدلو. یهدي الى الرشد فآمنا به، هغه خو د انسان هدایت طرف ته رابلي، مونږ هم په هغې باندې ایمان راوړو. ولن نشرک بربنا احدا، هرگز هرگز د الله سره نور څوک شریک جوړولو ته تیار نه یو. وانه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. دا کوم خلق چې وایي الله ځان له ملګری نیسلی دی، الله رب العالمین ځان له اولاد نیسلی دی، عیسی علیه السلام یې زوی دی، یا عزیر علیه السلام یې زوی دی، یا فرشتې یې لوڼه دي. دا ټول خلق په غلطه باندې دي، دا ټول دینونه غلط دي، دا ټول مذهبونه خطا دي. اسلام واحد مذهب دی چې دا ټیک مذهب دی. زما محترم ورونو د قرآن کریم د تلاوت د برکته الله رب العالمین په کورونو کې هم د جناتو اثر ختموي، په فضا کې هم د جناتو اثر ختموي، په کلو باندې هم د جناتو اثر ختموي. وبایي امراض الله رب العالمین د قرآن کریم په تلاوت سره دفع کوي. زمونږ او ستاسو د جنوبي ایشیا یو ملک دی مالدیو ورته ویل کېږي. هغه مالدیو هغه په 1000 جزایرو باندې مشتمل دی. مشهور مسلمان سیاح ابن بطوطه هغه په سن 1314 عیسوي کې مالدیو ته ځي او هغه په خپل کتاب کې لیکي. د ابن بطوطه کتاب دی تحفة الغیب، هغه یو کتاب لیکلی دی تحفة
تحفة الامصار چې دا د مختلفو ښارونو د هغې چې کوم سفرونه د کړي دي هغه سفرونه دا یې په دې کې راغونډ کړي دي او د هغې کتاب نوم دی تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار رحلة ابن بطوطه ورته هم ویلي کېږي په هغې کې واقعه لیکي وایي زه لاړم مالدیف ته هلته یو ډېر فقيه عيسى يمني رحمة الله عليه بیا ما توایي چې دا مالدیف ریاست او ملک ټول په ټوله بت پرستو دا خلک د بتانو عبادت به یې کوو دلته بتکدې وې دلته بتخانې وې خو دې مالدیف په دې ملک باندې الله رب العالمین یو ډېر لویه سایه او یو ډېر لوی عفریت د جناتو نه دا مسلط کړی او هغه جن هغه به په میاشت کې یو ځلې راتلو او په دریاب کې چې به کله ښکاره شو د بحري بیړۍ په شکل کې به او په هغې کې به دننه چراغان لګېدلي وو نو یو ورځ د دې مالدیف کې اوسېدونکو یوه پیغله زنانه د دریاب په غاړه په یو بوتکده کې ورته کېنوله واپس چې کله سهار دې راغلل هغه پیغله مړه وه خو د دې د دغې مالدیف نه هغه آصف او هغه سوری هغه خوف هغه فضا هغه پورته شوې وه دوی یو طریقه دا جوړه کړله په هره میاشت کې به یوه زنانه هغه بوتکده کې ورته کېنوله سهار هغه خو به مړه وه خو ټول ریاست به د دغې خوف د سایې نه د هغې نه به چې کوم دی نو بېغمه شوی و د هغې دپاره به یې په خپله علاقه کې خسڼې ویشتلو یو موقع باندې شیخ ابوبکر بربري رحمت الله علیه حافظ قرآن دی د مالدیف ته ځي د کومې بوډۍ په کور کې چې دی قیام کوي په هغې کور کې د ژړا آواز دی دی تپوس کې دې کور کې غم شوی دی وایي غم نه دی شوی زمونږ خسڼې راختلی دی زمونږ نمبر راختلی دی موږ به د خپل کور یو پیغله مشکله ګوزو او فلنکي دریای سمندر چې کوم د کناره ده د هغې بوتکده کې هغه خپل پیغله کېنو سهار به د هغې لاس راپورته کوو زما محترم ورونو دې کې لیکلي دي وایي ده ورته ووایي چې بلکل به نه بوځئ دا غیر شرعي عمل دی هغې ورته وایي زمونږ ټول مالدیف هغه د خوف د لاندې وي بیا هغه د جناتو د اثر د لاندې وي دی ورته وایي الله ایمان نصیب کړی زما سینه کې قرآن دی قرآن کې الله د هر قسم ضرراتونه او د هر قسم ذرات الله رب العالمین حفاظت او نجات کې ښودلی دی تاسو به خپله ماشومه نه لګئ زه به ځم او هغې خانې به کښېنم او د هغه قرآن کریم دعوه به شروع کوم بیا زور ګورم دی یو جن چې هغه د الله قرآن ته مخې ته ټینګ شي او ودرېږي ورته خلق حیران شو شیخ ابوبکر بربي رحمت الله علیه هغې بتکدې ته راځي د شپې وخت دی د قرآن کریم تلاوت شروع کوي باوضو دی دې کې ګوري په یوه شپه کې هغه جن د بحري بیړۍ په شکل کې راښکاره شو خلک حیران دی څه به کېږي صحابه د دې لاش موږ د دې بتکدې نه راپورته کوو زما محترمو دا حافظ قرآن فرمایي زما د قرآن اواز چې کله دې بیړۍ ته ور ورسېدو د جن ور ورسېدو جن هغې ځای نه غایب شو سحر شو هېڅوک نشته دی خلک ټول په انتظار دي چې د دې حافظ قرآن لاش په موږ څرنګه راوچتو ده سره به یې کوم حشر کړی وي خلک چې سهار بتکدې ته راغلل زه حشاش بشاش یم زه روغ رم یم زه ښه د پیشانۍ سره د قرآن کریم تلاوت شروع کړی مې دی خلکو ما ته وکتل حیران شو بازار رپورټ ورسو د بادشاه نوم دی شهنوارزه چې کله زه یې راوغوښتلم ما ته یې نشته دی زه حافظ قرآن مسلمان یم الله قرآن کې نجات کې ښودلی دی د هر قسم ذري څیزونو نه ما د قرآن کریم آیت کې راته جنات ته هغه ځای غایب شوی دي شهنوازه وایي تا د یوې میاشتې ټایم دی یوه میاشت پس دا جن بیا په دغه شپه باندې راځي خو تا بیا د قرآن کریم آیتونه تلاوت کړل او زموږ محفوظ کو زه به ایمان راوړم زه به مسلمانېږم زه په ټول ملک کې د اسلام د راوړلو لپاره اعلان کوم میاشت علامه ابوبکر بربري رحمت الله علیه بتکدې ته راځي د قرآن کریم آیتونه تلاوت شروع کوي نه جن شته دی نه د بحري بیړۍ شکل کې عفریت شته دی نه خوف شته دی نه یره شته دی نه سوری شته دی
د مالدیپ ښار چې سبا کو ښه خوشحالي ټول قرآن محترمو بادشاہ جمع باندې وینو ویلا اسلام قبول کو خلق اسلام راوړو بادشاہ اعلان وکړ کوم ځای کې بت کده دا وران کوي کوم ځای کې بت خادا ورته وایي کوم ځای کې بت ولاړ دی خیر ارتاو کې ریاض ته ورډوي او چې په کوم ځای نه ګنډي بجاوېدل بت ته د سجدې لپاره هغه ځای باندې اذان خا جوړه کوي کوم ځای کې چې بت ته سجده کېدله هغه ځای کې رب الجلال ته سجده شروع کوي او د مالدیپ په ټول عرض کې الله اکبر اذان شروع نن په جنوب ایشیا کې مالدیپ دا مسلمان ملک شمارېږي دا د قرآن کریم تلاوت برکت دی زه ډېر په افسوس سره خبره کوم نن زموږ مدرسن لیکي ځکه ټوله وبا راغلې ده هلکه سرکاري تعلیمي ادارې هغه جزوي طور سټارټ دي پرایویټ تعلیمي ادارې سټارټ دي د سپورټس ګراوندونه بچو باندې او په نوجوانانو باندې آباد دي چهل پهل شروع دی بازارونه کولاو دي منډیان کولاو دي هر روزګار له وابسته خلک لګیا دي خپل مصروفیات جاري ساتي بدبخته په پاکستان کې خو نجات واحد ذریعه شپې د تهجد وخت په وخت تلاوتونه دي د ماشومانو بچو د ژبو نه د تهجد د وخت الرحمن علم القرآن مه بندوه دې سبب کرونا ختم شي دې سبب کرونا پاکستان باندې حمله وشي او دا له څرنګه چې په نورو ملکونو کې په هغې کې لوی تمدنو قتلعام کړی دی دغه کرونا به بیا په پاکستان کې د قرآن د تلاوت په بندېدلو سره دا وبا عامېږي قرآن په تلاوت بندېدلو سره وا ختمېږي نه وباګانې راځي قرآن په تلاوت کوو سره وبا راځي نه وبا الله رب العالمین په شا باندې تمبوي او بیا چې کله مخې ته د دې مدارسو علما ولاړ دي او دوی ورته انکار وکړو زموږ وزیر اعظم صاحب بیګا شفقت محمود ته ګیله کړې ده چې ما خو تاسو ته ویلي چې دا مدرسې ټولې بند کړئ تاسو تر اوسه پورې بند نه کړلې دا مدرسې تر اوسه پورې ستا په حکم چلېدلې ستا پلار دلته حکومت کړی او فرنګیانو ستا خران یې دلته حکومت کړی موږ د هغې په حکومت کې خپله مدرسه نه ده بنده کړې ته کوم کوجای د کوم باغ مولۍ یې چې ته به زه نوټیفیکیشن نه کوې او ستا په نوټیفیکیشن باندې به زه د قرآن درسونه بندوم د قرآن درسونه کولاو وي انشاءالله خیري انشاءالله را سره زوره باندې ووایې دا پاکستان قرآن نه قربان شه دا پاکستان د الله د دین نه قربان شه دا پاکستان او اسلام آباد دا د مکې مکرمه امانت دی دا د مدینې د جانان دا مونږ داسې ګرانو ته نه پرېږدو دا مونږ داسې انشاءالله ثم انشاءالله مدرسه خو مې کولاو دا او دا اوس به مدرسه جوړوو انشاءالله که خیر وي دې سره استوجي ډېر خوش قسمته دي هغه خلک چې د چا مال الله رب العالمین په قرآن باندې لګوي څوک بندوي او څوک د قرآن د ترویج سبب جوړېږي